سلامونه ستړي مشي درنو اوریدونکو هیله لرم چې تاسو ټول بخیر یاست. درنو اوریدونکو تاسو د څلورم نفر پولیسي ناول په 13 برخه کې اوریدلی و چې رامین له ادینا سره ولیدل او د پټ ماهر لوبغاړي په تړاوي ورسره خبرې وکړلې. بل اخر رامین ادینا دې ته راضي کړل چې هماغه پټ ماهر لوبغاړي ور باندې وپیژني او له هغه سره وویني. بل اخر ادینا ورته واده وکړه چې سباش په باید راشي او هغه پټ لوبغاړي وویني. تر دې ځایه تاسو په 13 برخه کې اوریدلی و. دا چې په 20 برخه کې څه کیږي ملتیا مې وکړئ. ادینا وویل سباش په دې پر ما ډاډ ترسلو هم اوړي. لزای پاتې د مومي ویل زه هم دا غواړم چیرې خبرې مې لا پاتې دي. فکر نه کوم پاتې برخه دی ولري لدی پرته چې سباش په دې زده یو غله پشان کور ته رانه وزم بل څه نه دی پاتې. د هغه غله پشان چې د کور څختن د خپل کور کې لیور کړي دا ورسته پاتې د زما خوا ته راغله او ویل خبرې مې خلاصې شوې خو ډیر نور داسې شیان شته چې هیڅ کله نه خلاصيږي. را باندې ګرانی رامینا باور وکړه و مې ویل معلومه ده ولی نه غواړي باور وکړي. کله مې وویل چې باور نه کوم ستا په شان دی وي خپلې په زړه پورې او ځان نه راسپارلې ښځې پر خبرو څنګه باور ونه کړم. ښه ما او زما خبرې چې د زړه غواړي هماغسې وانګېره سباش په به یې سره وګورو. لاس مې تر زنې ورلاندې کړ او سر مې اوچت کړ. ښکلو سترګو ته یې ځیر شوم او ومې ویل ته له دې سره چې یوه ښځه یې او ستا په وینا له ډېرو شیانو خبره یې بیا هم بیخي د ماشومانو غوندې فکر کوي. دا هم باید ومنې چې پر تا مې اوس هم ډاډ په سلو کې سلو ته لا نه دی رسېدلی. غواړم هم نه چې له دې سپینو خبرو مې زړه تنګې شي. اوس ورځه پرېوځه ډېره ستړې یې له څېرې دې ښکاري. سباش په سره وینو خدای پاماني مې ورسره وکړه او له کوره یې راووتم. څه باندې نیمه شپه مهال بیرته تر کادرو هوټل ته راغلم. د ادینا له پارسمان څخه مې خپلې خونې او بستر ته د رارسېدو تر مهال د هغې او هغه ماهر لوبغاړي د خبرو په اړه چې د ادینا په وسیله یې لوبولم ډیر فکر وکړ. په حقیقت کې خپل اصلي هدف ته ورلنډیدم. په دې کې مې هم شک نه درلود چې هغه ماهر لوبغاړی تکړه غړی دی. یوازینۍ مهمه موضوع چې راته مبهمه وه له ادینا سره د هغې ارتباط و. دا داسې یوه مسله وه چې هواري لا ډېرې لارې لرلې. آیا ادینا هم د کارکوونکو او د ځینو ځانګړو شرایطو له امله ورسره کار ته اړ شوې؟ دا هم د هغو ځوابونو په ډله کې راتلی چې خپلې پوښتنې ته مې ویل خو یو قانع کوونکی ځواب نه وه. له دې پرته مې پر ما د هغې پر مینه هم ډاډ نه درلود. د ماهر لوبغاړي د تېرېستو لامل مې یوازې همدا ګرانښت او مینه نه شوی بللی. په هر حال د هغې پارتمان ته تګ هغه هم په هغسې بڼه او د ناپېژانده لوبغاړي لیدنه په حقیقت کې ځان د مرګ خولې ته ورکولو. له بلې خوا مې چاره هم نه لرله. باید ورتلی او هغه مې لیدلی وای. تر دې وړاندې چې ویده شم د کار نقشه مې وکښله او په بېغمه زړه وغځېدم. د سهارنۍ تر خوړلو وروسته د پولیسو ادارې ته لاړم. د پولیسو رئیس د 2م افسر درجه لرله. کله چې مې د نړیوالي پولیسي کارت ور وښود د میز له څټه پاڅېد لاس یې په خوښۍ راکښ او ویې پوښتل څه سپارښتنه لري؟ ومې ویل ستاسې یو تکړه مامور ته اړتیا لرم البته د لنډ مهال لپاره. د پولیسو رئیس وویل آیا د یو نړیوال غله په څارنه پسې دلته راغلی یاست؟ په خندا مې وویل له نیکه مرغه داسې نه ده. ستاسې مامور باید یوازې د یو ناروغ څارنه پر غاړه واخلي. د پولیسو رئیس وخندل او ویل ما فکر وکړ له یوې مهمې پولیسي موضوع سره مخ یې. که د یو غله یا نړیوال قاچاق وړونکي د څارنې مسله ترمنځ وای هغه مهال مې بیا خپله ستا مرستې ته هم اړتیا لرله. هو همداسې ده. ښه هغه مامور چیرې دی؟ لږ صبر وکړئ. وروسته یې د ټلیفون غوږۍ پورته کړه. تر لږ سوچ وروسته یې یو داخلي نمبر وواهه او په خپله ژبه یې څه وویل. غوږۍ یې کېښوده او ماته یې وویل یو 2 دقیقې وروسته راځي. سګرټ یې راته ونیو او ویې پوښتل دا ناروغ په کوم حال کې دی؟ له سګرټه مې دود کش کړ او ځواب مې ورکړ. د دې پوښتنې د ځواب د نه غوښتلو هیله درڅخه کولی شم. د کوم ځای دی؟ د همدې ځای. ټایلنډي ناروغ دی؟ هو ګران ملګري پوهیږم چې دغه موضوع نارام کړی
خو باور وکړي تورن نه دی، بس یوازې د ځان ساتنې مسله ترمنځ ده. د پولیسو رئیس د آرام ساه واخیسته او ویل خو چې وختي مو وویلې. ډیر حیران شوم چې او تایلینډي څه کړي چې نړیوال پولیسي ساتنه کوي. هماغه مهال د خونې دروازه وټکېده او لږ وروسته یو نسبتا ځوان او د منځنۍ ونې څښتن سړی راننوت. د پولیسو رئیس لوري ته اشاره وکړه او راته وویل تونګل د بانکوک یو ډیر تکړه پولیس دی، د سر له همدې ګړی ستا په واک کې دی او په انګلیسي او فرانسوي ژبه هم پوهیږي. زه له ځایه پاڅېدم، د تونګل خواته ورغلم، لاس مې ورکړ. تاسو سملاسي سنټ لویز روغتون ته درځئ او همالته د روغتون د دروازې مخې ته زما انتظار کوئ. تونګل خدای په اماني واخیسته او لاړ. د پولیسو رئیس وپوښتل ماموریت پیل شو؟ ومې ویل همداسې ده، زما په فکر به یې څه ناڅه 40 ساعته ماموریت وغځېږي. د بانکوک د پولیسو اداره ستاسې په واک کې ده. مننه، ستاسې په فکر یو مامور بس دی؟ هو، ومې ویل چې یوازې د یو ناروغ څارنه ده، بل کار نشته. لاس مې وروګد کړ او ومې ویل ستا له ملګرتیا مننه. د دروازې تر خولې پورې راپسې راغی. خدای په اماني مې ځینې واخیسته او له دفتره یې راووتم. د پولیسو د ادارې مخې ته یوې ټکسي ته وختم او له سنټ لویز روغتون سره د نږدې یوې سیمې پته مې چلوونکي ته ورکړه. د تل په شان مې تر اصلي ځای 3 ځله ټکسي سره بدله کړه. تونګل د روغتون مخې ته ولاړ و، زما په لیدو راوړاندې شو. ورته ومې ویل په ما پسې راځه. روغتون ته ننوتو. تونګل مې له هغې خونې ته چې راما پکې بستر وبوت. د راما له حال پوښتنې وروسته مې هغه ته وویل تر دې وروسته د دې ښاغلی تونګل څارنه کوي. فریدریک بې له څه ویلو د خونې په یو ګوښه کې ولاړ و. راما وپوښتل دا بیا څوک دی؟ ومې ویل ته یوازې استراحت وکړه او کوم کار چې په تا پورې اړه نه لري لاس وهنه مه پکې کوه. تونګل ته مې اړتیا او لارښوونې وکړې او ورته ومې ویل چې له ډاکټر او نرس پرته بل څوک د راما خونې ته د راتلو اجازه نه لري. وروسته مې د دې لپاره چې معالج ډاکټر او هم نرس او تونګل یو له بله وپېژنې له ډاکټر او نرس مې هلته د راتلو ټلیفوني هیله وکړه. لږ وروسته هغوی راغلل. تونګل او هغه 2 تنه مې یو له بله سره معرفي کړل. هغوی په خپل کار پسې لاړل او ما فریدریک ته وویل راځه چې ځو. راما په لوړ غږ وویل زه باید تر کومه پردې چپرکټ پرېوځم. ومې ویل راښکته کېدو ته دې دومره وخت نه دی پاتې. له فریدریک سره یو ځای له روغتونه راووتم. هغه وپوښتل کومه پیښه شوې؟ ومې ویل اوس خو خیر و خیریت دی. زه مو نه یم په کار. ولې نه؟ بیخي ډېر. تونګل مې ناحقه ستا پر ځای ودراوه. آیا یو نوی ماموریت دی؟ همداسې وبوله. اوس ورځه کور ته، آرام وکړه. پر 10:30 بجې د پاسفیکټ هوټل مخې ته راته منتظر وسه. جان هم در سره راوله. بل کوم ملګری مو نه درلود؟ نه، تللی شي. فریدریک راڅخه بیل شو. 2 ګامه لوړې وي ټکسي ته وختم او چلوونکي ته مې د معدني ډبرو د شرکت پته ورکړه. غوښتل مې افسر لیندین ووینم. د تل په شان ژر تردو د خپل میز تر شا ناسته وه. زما په لیدو یې همیشنۍ مسکا پر شونډو راښکاره شوه او ورو یې وویل ښاغلیه لیندین یوازې دی. ومې ویل زه تاسې ته شرمنده یم. په حیرانتیا یې وپوښتل ولې؟ اخر تر اوسه مې لا د یوې شپې بلنې وخت نه دی موندلی. اوهو دا خو دومره سخته نه ده. اخر به بریالی شي. البته بریالی کېږم. د لیندن د کار دفتر ته ننوتم. هغه د خپل میز تر شا ناست او د شرکت په کارونو بوخت و. سهار په خیر ښاغلی لیندنه. سر یې راوچت کړ، راته ځیر شو او لږ وروسته یې وویل پوهېدم چې لیدو ته مې راځې. رښتیا له کومه پوهېدلې؟ میندل دې ولید؟ تا خو تر ما وړاندې لیدلی وه. خپله یې همداسې غوښتي وه. ور وړاندې شوم او ورو مې وپوښتل د ژرترود په اړه دې څه ورته ونه ویل؟ ځواب یې راکړ نه، خو د راما په اړه مې ټول معلومات ورکړل. ښه، کوم څرک مرک دې نه دی لګولی؟ نه، خو ورنږدې کېږم. نو باید ستا خبرو ته منتظر شم. هو، په پای کې دې مرستې ته اړتیا لرم. بیا ټوکې کوي؟ د دې خبرې مې هیڅ ښه نه راځي. نن غرمنۍ یو ځای نه سره خورو؟ نه، راغلم چې وګورم له میندل سره دې په خپله لیدنه کې څه ورته ویلي. اوس د خدای په امان. کله چې د لیندن د کار دفتر راووتم پیغلې ژرترود وویل زه ستاسې د بلنې په تمه یم. ومې ویل په همدې شپو کې یوه شپه زما او ستا انتظار پای ته رسیږي.
لیوي شپې بلنې سره ژرترود په زړه پورې والی ماته حیرانونکې نه وه، ځکه هغې له ځان سره ډېر سوچونه وهلي وه. البته یوازې نه وه، همداسې لارښوونه یې ورته کړې وه. هغه ورځ مې په پاسفیک هوټل کې تېره کړه. د شپې تر 10:30 بجو پورې راونه وتم. دغه ټول مهال د ادینا اپارتمان ته د تلو په فکر کې وم. دا چې هلته به څه پیښیږي هیڅ نه وه څرګنده. آیا ادینا مې د نیولو پلان لري؟ دا هغه پوښتنه وه چې پرلپسې مې له ځان څخه کوله. دا ډیره لرې خبره وه چې هغه دې په خپل کور کې زما د گرفتارولو هڅه کړې وای، ځکه تیلور د کلو تر پک ملګری معرفي کړې وه. نو زما د تېرېستو دلیل نه پاتېده. د شپې پر 10:30 بجې له هوټله راووتم. جان له پیدرو سره ولاړ وه. همدا چې سره ومې لیدل ورو وخوځېد. په پسې شوم. د هوټل له دروازې څو ګامه لوړ د هغوی موټر ولاړ وه. فریدریک سټرینګ ته ناست وه. زه شا او جان د خپل ملګري اړخ ته کېناستو. موټر وخوځېد. فریدریک وپوښتل چیرې باید لاړ شو؟ د ادینا د کور پته مې ورکړه. 2 دقیقې وروسته هغه ځای ته ورسېدو. فریدریک ته مې وویل لږ ښکته یې ودروه. ساعت ته مې وکتل. نږدې 11 بجې وې. هغوی ته مې وویل هغه ودانۍ چې زه ورننوځم تر خپلې څارنې لاندې ونیسئ. وروسته مې جان ته مخ کړ او ومې ویل ته تر هغې پوړې چې لیدنه پکې ترسره کېږي راپسې شه او بیرته سملاسي فریدریک ته ځان راورسوه. موټر هم له دې ځایه لرې ودروئ. د ارتباطي دستګاه له لارې په تماس کې راسره اوسئ. بله خبره نه لرم. له موټره راکوز شوم. جان هم پلی شو او په ما پسې شو. ودانۍ ته ننوتم او په احتیاط په زینو کې پورته شوم. په کیڼ لاس مې په جیب کې خپله اتومات توپنچه نیولې وه. دروازه مې له دننه کولپ کړه او کیلي مې په جیب کې واچوله. په هماغه احتیاط مې ټول ځایونه ولټول. یو څه ډاډه شوم. زه تر هغې مخکې راغلی وم. په داسې حال کې چې ادینا فکر کړی وه زه کور ته د هغې تر راتلو وروسته دروازه پرانیزم. د پټېدو لپاره تر پخلنځي بله هیڅ ځای غوره نه وه، ځکه هم د کور دروازې ته نږدې وه او هم مې پر هغوی ښه تسلط درلودای شوی. په پخلنځي کې پټ شوم. یوازې مې دروازې ته دومره چوله ورکړې وه چې د باندې ساعت ترې ووینم. د لاسي څراغ په رڼا کې مې ساعت ته وکتل. نږدې 20 باندې 11 بجې وې. د هغوی د راتلو مهال نږدې وه. صبر مې وکړ. 2 دقیقې وروسته مې د اپارتمان په کلب کې د کیلۍ د تاویدو غږ تر غوږ شو. 2 شېبې وروسته دروازه خلاصه شوه او ورپسې د 2 راننوتونکو کسانو د پښو غږونه پورته شول. د یو سړي غږ چې شناخته و پورته شو. ویې ویل د دهلیز څراغ تڼۍ چیرې ده؟ د ادینا آواز مې وپېژند چې ویې ویل دروازې ته نږدې. تا ته خو در معلومه ده. د دهلیز څراغ ولګېد. د اشنا غږ د څښتن د پېژندلو په فکر کې وم چې د یو بل سړي شناخته آواز مې هم واورېد. له ځان سره مې وویل دواړه پېژنم. د دروازې له چولۍ څخه مې د باندې وکتل. ناببره مې د تیلور او هربرت په لیدو ټکان وخوړ. ادینا تر هغوی وړاندې د ناستې پاستې خونې ته روانه وه. نور هر څه راته روښان شول او ماهر لوبغاړی مې وپېژند. هغه له تیلور پرته بل څوک نه وه. هغوی خونې ته ننوتل. د ادینا غږ مې واورېد چې له هغوی وپوښتل شرابو ته مو زړه کېږي؟ تیلور یې ځواب کې وویل ډېر پر ځای دي. هربرت وویل د ادینا هم ماضي وخت تېروي. ادینا په لوړ آواز وویل باید صبر ولرئ. اخر هم پر خپل وار هوښیار دي. تیلور په خبرو کې ورولوید او وی ویل ادینا خپله پوهیږي چې رامین څنګه په لومه کې کېباسي. ورته ویلې مې دي چې څه باید وکړي. تر اوسه یې لا وخت نه دی را رسېدلی. دا لوبه ما پیل کړې او زه یې د پای ته رسېدو په چم پوهیږم. رامین پر ځان د هوښیار خیال کړی. په یوازې سر یې داسې یوه احمقانه مبارزه پیل کړې چې هیڅ کله نتیجه نه ورکوي. لومړی باید د ماشومانو غوندې تېرېستل شي او بیا یې مغزي مات شي. هغه یو نړیوال پولیس دی. یوازې د غلو او قاچاقړونکو د څارنې په ښه دی. اوس یې یوه بله لار پسې اخیستې. پرېږدئ چې یو پله ښه ستړی شي او بیا یې کار ور وکړو. وروسته یې په لوړ آواز وخندل او زیاته یې کړه هغه مې تر اوسه لا علي جناب بولي. په رښتیا چې ټوکه ده. علي جناب تیلور د سنت فرانسیس کلیسا ستر کشیش او د رامین همکار تر دې لویه ټوکه نشي جوړېدای. د ادینا او هربرت د خنداګانو غږونه مې واورېدل او ورپسې ادینا وویل شراب وڅښئ. رښتیا تیلوره هغه ګړۍ ته مې ډېره تلوسه ده چې رامین د خپلې نیونې پر مهال تا او هربرت یو ځای سره وویني. باور وکړئ چې یو په زړه پورې تصادف دی. بیخي به داسې وي لکه په چکوش چې دې په سر وهلی وي. له حیرانتیا او تعجبه سره بداله کېږي. تیلور د غرور او بریالیتوب له احساسه په ډکه لهجه وویل فکر مې کړی دی رامین ځان ته ډېر هیلهمند دی. خو کله چې خپل سیال چې زه یې وپېژنې وپوهېږي چې روحاني پلار څه کاره دی بیخي به داسې شي لکه دنیا چې دې پرې ونړوله.
درنو اوریدونکو دا و د څلورم نفر پولیسي ناول 28مه برخه چې ما رحمت الله احمد درته وړاندې کړله. دا چې په بله برخه کې څه کیږي تر هغې ښه